سلامونه او احترامات می قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې وبا ټوله نړۍ نیولې ده او موږ هم د خپل چینل په توسط سره وخت په وخت تاسو سره دغه ټول اپډیټ او معلومات شریکوو. نن در سره د متحده عربو اماراتو په اړه باندې مکمل معلومات شریکوم چې تر دا مهاله په متحده عرب اماراتو کې څومره کسان د دې وبا له امله مړه شوي دي او څومره اوس هم په دغه وبا کې اخته دي او څومره کسان د دې نه روغ جوړ شوي دي. نو دا معلومات ټول په همدې ویډیو کې وګورئ، خو د هر څه نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. قدرمنو دوستانو، په متحده عرب اماراتو کې د یوې ورځې په دوران کې د ټولو نه زیات 480 کیسونه رپورټ شوي دي او مخې ته راغلي دي. د پرون ورځې رپورټ دا و چې 15825 کسان په دغه وبا کې گرفتار دي. وبا نه 2 نور مریضان هم مړه شوي دي او په مجموعي توګه باندې دا تعداد تر 15 پورې رسیدلی دی، خو ورسره 1000 مریضان د دغه وبا نه روغ شوي هم دي. د تفصیلاتو له مخې د امارات وزارت صحت په خپل یو جاري شوي بیان کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د وبا نوي 480 کیسونه مخې ته راغلي دي او دا کیسونه په متحده عرب اماراتو کې په وړومبني ځل باندې دومره ډیر مخې ته راغلل. په راپورټ کې نور ویل شوي دي چې په تیرو 24 غنټو کې 1 نورو مریضانو دغه وبا ته شکست ورکړی دی او هغوی صحتیاب شوي دي او روغ جوړ شوي دي. تر اوسه پورې دغه وبا ته د شکست ورکوونکو کسانو تعداد 1095 دی چې دغه وبا نه بیرته روغ شوي دي او صحتیاب شوي دي. په متحده عرب اماراتو کې دغه وبا نه د مړو شوو کسانو تعداد تر 15 پورې رسیدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې نور 2 کسان هم مړه شوي دي او تر اوسه پورې مکمل تعداد 15 ښودل کیږي چې په دې کې اماراتي او غیر ملکي کسان هم شامل دي. د اماراتو وزارت صحت ویلي دي چې په ټول ملک کې 25000 نور ټیسټونه هم روان دي چې په هغه کې څه نتیجې مثبت راغلي او په دې سره مکمل تعداد 15825 شو. د یادولو وړ ده چې دغه وبا له امله په متحده عرب اماراتو کې لاک ډاون نافذ شوی دی او خاص کر په دوبۍ کې دومره په سختۍ سره دغه لاک ډاون روان دی چې خلکو ته په کورونو کې د کېناستو هدایات ورکول کیږي او هغه څوک چې د لاک ډاون خلاف ورزي کوي هغوی سره ډیر سخت قانوني چلن کیږي او په معمولی خلاف ورزي کولو باندې جرمانه او څوک چې دغه لاک ډاون لوی خلاف ورزي وکړي نو هغه کسان تر جیل پورې هم رسیدلی شي. دا هم واضحه ده چې متحده عرب اماراتو حالاتو ته په کتو سره د یو ښار نه بل ښار ته د تلو راتلو لارې هم بندي کړي دي او ورسره بیرون ملکونو ته هم هوایي پروازونه منسوخ شوي دي چې اوس نورو ملکونو سره خبرې روانې دي او زیاتره په دې خبره باندې اتفاق شوی دی چې هغه مسافر چې خپل ملکونو ته تلل غواړي او په سعودي عرب اماراتو کې ایثار دي نو هغوی ته به اجازه ورکول کیږي او د هغوی لپاره به طیاره مخصوص کیږي چې هغوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو قدرمنو دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. که غواړئ چې د نړۍ او د سیمې له حالاتو مو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.